وعليكم السلام وعليكم السلام. كين مولانا څه راغلی؟ خیر خو او مولوي صاحب خیر و. د دوی څه خبره وه وی مولوي صاحب خوا لځو ما ته هم لاسه نه دي ویلي. هلکه روزي ګل شه تاسو څه وی مولوي صاحب نه تپوس وکړئ. ښه روزي ګله څه خبره ده؟ مولوي صاحب په بخښنه سره وایم چې د ګیدړ د غوښه حلاله ده او که حرامه ده. استغفر الله. د ګیدړ غوښه چې خوري بالکل د کافرتوب دی، لکه د خنزیر غوښه چې خوري. مولوي صاحب د ګیدړ د غوښې به د خوراک کې ستا زوی جلال هم زما سره موجود و. ها جلال پکې هم و. ولېږه چې زه کتاب وګورم. چې ورسره جلال دی نو بیا خو شی حلال دی. ستا زوی مې پکې ځکه ملګری کو ما وی چې جلال شي او په ما حلال شي. زه ورځه چې جلال وي نه هر څه به ته حلال وي. زه ورځه. ډېره ښه ده مولوي صاحب، ډېره ښه ده مولوي صاحب. خدای پر ډېره باندې واچوي، په غټ امتحان کې واچولم، خو څه وکړم زوی مې دی که نه. کسان ته ګاډی ورته چې څه وایي؟ ټیک ته خانجي. خانجي سلام علیکم. وعلیکم سلام. خانجي هم له خدای په نامه باندې څه راکړئ، سم د وسه کېږي څه پیسې راله راکړئ. ډېر زیات خراب دي خانجي. اوهو یو خو ستاسو نه تنګ رالو، خو بس هر ځای تاسو وې دا 10 روپۍ. pinjam balik. شر مه کوئ، سوالګري خو ما ډېرې ویلې، خو د شر دا سوالګري ما نه ولیدلي. اوس په لسو لوټ ورغلی، زه راته څه ته واله الله دې ته حج دې بوشي. ورته کې لکه خبره واورئ. هلکه دا روپۍ په زول ونه لګوئ. ښه جي هلکه خیال کوئ زما دا روپۍ د حلالو دي، داسې نه چې چېرته چرس او پوډر پرې وڅکئ. او نن سبا دا خلک پروګرامونو له ځي، نه چې د شپې بیا پروګرامونو له ځئ، که نه هغه چان کې به مې بیا ګورې لینډ رواني. خانجي خوښوي چې هدله بلاسمه هدله. ښه خبره کول دې خلکو ته خپله بېعزتي ده، د دوی سره به اوس څه کوې؟ لکه زما وروره نو تا کمې داسې 1 کروړ روپۍ ورکړي دي، 10 روپۍ دې ورکړي دي او نصیحتونه دې ورته د کروړو روپو وکړو. دا خو لا ښه دی چې لږ ډېر پوه نه و، که دا پوه کس وی او لا وهلی نه وی او که نه. زه چې ځو مړه उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया. هلکه تاسې زمانه منې روپۍ مې غوړې وې، 100 سړي مې په 100 روپو وکړو، ته ویې نه که نه. هلکه ورور مې په روپو کې د برکت نه و، هغه 10 روپۍ دې د الله په نامه ورکړې وې، هغه هم ضایع لاړې. موږ ځان یې شل کړی و. چاله چې څوک هم د الله په نوم په اخلاص سره څه هم ورکړي نو بیا شاته په هغې پسې لټون نه دی پکار. ستا اراده د ثواب به او ستا ثواب وشو او د الله نه به د قبولیت سوال کوو. او په دې خاکه کې زمونږ هرګز د چا دلازاري کول نه دي او نه ټولو مولیانو ته اشاره ده، بلکې هغه خلکو ته اشاره ده چې همیشه د حق په ځای ګوته ایښودې ده. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.